د ننګرهار ولایتي چارواکي په تیرو 2 میاشتو کې په دې ولایت کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د خپل ماموریت په موده کې په جلال آباد ښار او د ښاري نظم ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم د پام وړ لاسته راوړنې کړې دي. د نوموړي په خبره قانون سور چراغ دی او هیڅوک ترې زیات نه دی. د هغه په وینا په خپله کاري موده کې 7 تنه کسان د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي، 4,000 کیلوګرامه نشه یي توکي، 11,000 ټنه چاودېدونکي توکي، 215 مختلف ډوله وسلې او 14 هغه مرکزونه چې وسلوالو پکې فعالیتونه کول نیولې دي. شپږ وسلوال طالبان او داعش په نورو جرمونو په بیلو پیښو کې نیول شوي دي. د دې په مقابل کې چې موږ دغه فشار په طالبانو اضافه کړ، دیو د جلال آباد په ښار کې د چسپکي ماینونو یو څو انفجار کړ 2-3 ورځې، او خوشبختانه چې هغه 2 ډلې چې کومې وي هغه نیول شوي دي او نورو په مقابل کې هم فعالیت روان دی. د ننګرهار والي همدارا زیاته کړه هغه پروژې چې 28 میلیارډ او 20 میلیونه افغانیو په اندازه چې کارونه یې په ټپه درېدلي او بیرته یې کارونه پیل شوي دي. په دغه پروژو کې 540 میلیونه افغانیو په لګښت پروژې بشپړې شوي دي او پاتې نورې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي. کومې پروژې چې په تیرو 2 میاشتو کې کارونه په ټپه ولاړو او یا بیرته فعال شوي دي 23 میلیارډ او 20 میلیونه افغانیو په حدود کې دي. دا هغه پروژې چې یا قراردادونه ورکړل شوي، کار پرې نه و شروع شوی، یا بعض ځایونو کې نیمګړتیاوې وې، دا بیرته فعال شوي دي او چارې پر مخ روانې دي. تقریبا د 540 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې پروژې چې تکمیل شوي وي هغه بهره بردارۍ ته خلکو ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي په تیرو 100 میاشتو کې په امنیتي برخه کې لوی او وړې لاسته راوړنې کړي دي. د واحدي په خبره په روان کال کې د لالپورې ولسوالۍ وروسته د شیرزاد ولسوالۍ کې هم د امنیت د ټینګښت په موخه تصفوي عملیات پیل کړي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پاکو شوو سیمو کې به سیمه ییزه اردو ځای پر ځای کړي. کله دا تصفیه کېږي موږ د دې دپاره مالي اردو د دې وطن د ځوانانو څخه به جذبېږي او بیا د تعلیم و تربیه د ټریننګ وروسته به دا لار هم دغه کوي او شیرزاد به هم خلاصوي او هلته به بیا رغونې پروژې شروع کېږي. د ننګرهار والي دا کنفرانس په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې پر نوموړي نیوکې وې چې د جلال آباد ښار ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر پخوا ترینګلی شوی دی چې دې وضعیت د یو شمېر خلکو اندېښنې راپورته کړې وې.